حقیقت دا دی موږ چې هلته څومره د ساګي چوک کې چې زموږ مشران ناستو نو موږ به یو خبره کوله چې الحمدلله زموږ مشران چې کومه دي د ټولو قبایلو چې څومره مشران دي په جرګه باندې او په خبرو باندې د مسلو حل وباسي. خو حقیقت دا دی چې زموږ نن مشران څومره په تیارۍ سره راغلي دي، کومې نقشې راوړي دي، کوم سرکاري دستاویزات یې ایستلي دي. نو زموږ دا امید دی انشاءالله چې کومه مقدمه زموږ مشرانو په کوم انداز باندې لړاو کړله انشاءالله د نوجوانانو زموږ د ضلع مهمند د جذباتو څنګه را ترجماني وکړله نو انشاءالله زه د ټول ضلع مهمند چې څومره عوام دي هغوی ته زیری ورکوم چې انشاءالله دا خوشخبري به ورته موږ ورو د خیره سه او د حدبندۍ او د کوم د کرښې راښکلو چې کومه خبره وه انشاءالله د ضلع مهمند حدود معلومولو کې به انشاءالله دا نن چې کومه جرګه وه دا به معاون ثابتېږي د خیره سه موږ به د ضلع مهمند چې څومره عوام دي هغوی ته دا وایم چې انشاءالله موږ ښه ټیک ټاک ثبوتونو سره راغلي او پوره په دلیل سره پوره په ثبوت سره موږ نن خپله مقدمه دې جرګې ته کېښودله او د دې جرګې نه هم دا امید لرو ځکه چې دا به هم بیا جوابدهي دا څیزونه چې کومه دي دا به بیا په میډیا باندې راځي دغه باندې راځي نو زما دا امید دی چې پوره په انصاف باندې به فیصله کوي.